بعض امامان د جمعې په ورځ د سحر په منځ کې همیشه د سورة السجده او سورة الدهر یا سورة الانسان وی او بعض داسې دي چې بلکل یې نه پرېږدي او بعض داسې دي چې د سره یې وایي نه. جواب د دې مسلې هغه دا یاد کوي چې دا د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه وه، بلکې حدیثونو نه دا واضح دي چې دا د هغه اکثر او همیشه طریقه وه چې د سحر په منځ کې د جمعې په ورځ به سورة السجده وي او سورة هل اتی علی الانسان. او دې نه زموږ خلک کله خبر شي. حدیث کې دا راځي، ابو هريره رضی الله عنه روایت دی په صحیح بخاری سے مسلم کی کان النبی صلی الله علیه وسلم یقرأ فی الجمعة فی صلاة الفجر الف لام میم تنزیل السجده وهل اتی علی الانسان. دا دغه اکثر طریقه و بلکې همیشه طریقه. ها امام له پکار دی چې د دې خیال ساتي او کله نا کله که پرېږدي نو څه حرج نشتي، دې لپاره چې خلکو ته پته ولګي چې دا واجب نه دي. ځکه کله یو سړی سنت کار همیشه کوي او عوام ته خبر نه وي، د هغوی څه مطلب شي چې دا کار به لازم دي شي، لازم به ومنځه کې دا وي. نو کله دا سړی پرېږدي دې لپاره چې د عوامو ته پته ولګي چې دا لازم نه دي خو دا سنت طریقه ده. پوه شوي په دې مسله؟